احمد شاه مسعود په هکله لنډ معلومات. احمد شاه مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو او د طالبانو زړونه تر اوسه د اتلولۍ له امله داغ لري. سږکال د احمد شاه مسعود تلین یوازې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت د ځینو چارواکو او دغه د پلویانو له لوري د پیغامونو او تبصره خپرولو باندې لمانځل شوی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پیغام کې راغلی مسعود یو ملي قهرمان و چې د دښمنانو د طالبانو زړونه یې تر اوسه د اتلولۍ له امله داغ لري. خو د کابل ښار اوسېدونکي خوښ دي چې اوس د داسې ورځو لمانځنه منع شوې چې په خبره خلکو ته به مزاحمتونه او ځورونې پېښېدلې. له دې ډلې روح الله تلاش ازادۍ راډیو ته وویل احمد شاه مسعود یو افغان مجاهد و چې د روسانو پر ضد وجنګېدو، خو په تیرو کلونو کې د هغه د تلین د لمانځلو طریقه هېڅ افغان ته د ملون نه وه چې یوه ډله پاک خلک په سړکونو ته راوتلل او خلکو ته به یې سخت مزاحمتونه کول. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د اخلاقي شخصیتونو د ورځو لمانځلو ته اجازه نه ورکوي. احمد شاه مسعود پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو او د طالبانو سره د اوږدې جګړې وروسته په 2001 میلادي کال د سپټمبر په 9 په یو ځانمرګي برید کې د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د دوو عربانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو او چاودیدونکي توکي د فلمبردارۍ په کمره کې ځای پر ځای کړي وو ووژل شول. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.